تازه خبر کابل هوايي ډګر کې د افغانانو سخت حالت د طالبانو توند غبرګون راپارولی. طالبانو امریکا تاسو ویلي دي څنګه سخت غبرګون یې ښودلی دی. له امریکا یې څه غوښتي دي؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. له تېرې یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې طالبان په کابل کې واکمن شوي دي او له هغې ورځې را په دې خوا کابل هوايي ډګر کې امریکایي ځواکونو د خپلو اتباعو او افغان همکارانو په ایستلو پیل کړی دی چې اوس مهال هلته زرګونه عام افغانان هم تللي او غواړي چې بهر ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دې شخړې له پیله تر اوسه لسګونه کسانو په ټیل ماټیل او ډزو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او یا هم سخت ژوبل شوي دي. په ورته وخت کې 3 کسان چې د امریکایي الوتکو په کومه برخه کې پټ شوي وو د الوتکې د پرواز پر مهال ویدلي او وژل شوي دي. پر همدې مهال طالبانو د کابل هوايي ډګر کې د عام افغانانو پر دې حالت خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د امریکا دا ماموریت ناکام دی. ویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د طالبانو د یو ویان د خولې لیکلي چې ویلي دي چې طالبان نور په کابل هوايي ډګر کې د افغانانو د بې عزتۍ زغم نه لري او امریکا په خپله د ناکامه ماموریت کې پاتې راغلې ده. طالبانو ویلي د افغانانو بې عزتي نوره د زغم وړ نه ده او امریکا دې پر خپل دې ناکام ماموریت له سره غور وکړي او که چیرې دا ګډوډي همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې خپله لاس په کار شي. په تازه پیښه کې هم چې د کابل په هوايي ډګر کې رامنځته شوې ده 3 کسان وژل شوي دي. د سکای نیوز د راپور په حواله ویلي دي چې په دې هوايي ډګر کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله 3 کسان تر پښو لاندې شوي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. طالبانو پر دا مهال دا اقدام کوي چې امریکا او نور هیوادونو له دې ډلې غوښتي چې امریکا او نور هیوادونو ته د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو مخنیوی ونه کړي. څو ساعته وړاندې د حالات د خرابېدلو په خاطر له کابل هوايي ډګر څخه هر رنګه ملکي او نظامي الوتنې بندې شوي او ولې شوي چې دا وخت نامعلوم دی چې الوتنې به بیرته څه وخت پیلیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.